د نجونو د ښوونځي د اول ټولګي ښوونکي خپلو زده کوونکو ته وویل نن ورځ ازموینه ده او بریالیو زده کوونکو ته به یوه جوړه بوټونه ورکول کیږي. تصادف و ټولو پوره نمرې واخیستې. ښوونکي ورته وویل هر زده کوونکی د خپل نوم ولیکي ترڅو په پچې اچونې سره بوټونه خپل کړي. همداسې کړنه ترسره شوه. د عبدالکریم لور وفا په نوم بېوزله نجلۍ چې پلار یې د بوټونو اخیستلو توان نه لري ګټونکې راووته. ښوونکې په دې زیاته خوشحاله شوه چې له یوې خوا یې ټول زده کوونکي ښه استعداد لري او بل خوا یې د بېوزلې وفا بوټونه هم نه وي ولیدل. ښوونکې کور ته ولاړه. پام یې شو چې د نورو زده کوونکو د پچې اچونې وړې وړې پرچې هم وپلټي. هره پرچه کې چې ګوري د وفا نوم لیکل شوی دی. له سترګو یې د اوښکو څاڅکي په دې ولوېدل چې کوچني ماشومان له څومره غټ احساس او لاسنیوي سره ځکه هرې ماشومې د ځان پر ځای د بېوزلې ټولګیوالې وفا نوم لیکلی و.